ګوره انسان دې دنیا ته چې راشي او په ده باندې څه مسله راشي، خصوصا چې وړوکی او تر دې چې بوډا هم شي، نو په دې مسلو مسایلو کې د رامنډه کې زر د دې مور خواله راشي. او چې څه خبره دا هله چې سړیتوب پکې وي، زه د هغه سړي خبره نه کوم چې هغه بې سړیتوب وي، بې ادبه وي، هغه مور پېژني نه، خو چې سړیتوب پکې وي او د مور سره یې محبت وي او قدر یې کوي، نو په وړه او غټه خبره کې دی د مور خواله راځي او د هغې نه مشوره دي، او که د هغې خبره کمزوري وي خو دی ته تپوس کوي لازم. دا مور د ده اصل دی، دې ته راواپس کېږي په هر وخت کې. زمونږ اصل لکه په اعتبار چې موږ انسانان یو، هغه خاوره ده او قبر دی. منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى. الله وی د دقه خاورې نه مې پیدا کړي، دې ته به واپس ځئ او د دې نه به م بیا راپاسو. او ښکلی دلیل به درته ووایم چې موږ او زموږ ځای دقه دی، زموږ دا خاوره او دقه خاوره ده یو خاوره. چېرته زړه مقبره وګوره، او که دغه زړې مقبرې دا قبرونه دې وکنستو چې پخوانۍ مقبرې پخواني او خلک یې خاورې شوي، که تا دا قبرونه وکنستو نو ته به پکې فرق هم ونه کړي چې دغه انسان خاوره کمه وه او د قبر خاوره کمه وه، فرق به هم ونه کړي. دغه شان به یې څومره اغوستې خاوره، او په دې کې د هغه سړي خبرې هم پرتې دي، غټې غټې خبرې چې کولې، هغه به کوم دی تا سره په دې چون کې دی. دا سوچ خبره په دې کې، په دې خاوره کې ته هغه سړي هغه خاوره هم رااغوستې دی چې هغه ډېر مالدار او ډېره دبدبه وه، او ته خاوره د هغه سړي هم رااغوستې دی چې هغه ډېر دیندار او الله والا سړی و. دغه زمونږ اخري نهایه ده. ځکه ما تاسو ته یوه خبره ذکر کړې وه، یو عالم دا دعا لیکلې وه یو کتاب کې، ما کتل ډېر اثر یې راباندې کړی و ډېر زیات. نو په هغه دعا کې او موضوع هم دقه وه د دې قبر او د دې دا مسایل او احوال او احوال. نو په دې اخر کې وویل یا الله په دې خاورو باندې رحم وکړي کله چې هغه خاورو له لاړ شي. دا ډېره ناشنا دعا ده، یا الله په دې خاورو باندې رحم وکړي کله چې هغه خاورو له لاړ شي. دا دلته چې داسې چې ناست یم که نه، د تاسو مین دا خاوره دي، دومره غټو خبرو ته ضرورت نشته، دومره غټو ویلو ته ضرورت نشته، او دومره دنیا ته ضرورت نشته. نو لازم به ما ورته هغه ځي له ځو، نو چې یو سړی په دغه ځي کې ولاړ وي او د دغه کورونو سره ولاړ وي چې هغه د حقیقت هغه کور دی او حقیقي کور دی زما او ستا، او هلته یو سړی لګیا د دنیا په باره کې تپوسونه کوي چې کور دې جوړ کړو که نه، مزدورۍ له ځي او که نه، بچي دې څنګه دي او ښځه دې څنګه ده، څنګه نور به څه کوي او څه به نه کوي، او موبایل کې ګوتې وهي او په موبایل کې مصروف وي او په نیټ کې مصروف وي، دې زړه له څه نوم ورکوې؟ دې زړه ته به څه وایې چې هلته هم یو سړی مصروف وي په ګپ شپ کې او په دې کې، ته به حیران شي چې دې زړه ته به آخر ته څه وایې.